په هیواد کې د لوړو زده کړو د کیفیت پر لوړولو د لوړو زده کړو وزارت واکپال ټینګار. نظام محمد ندیم د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د تعلیمي روغتون د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې اسلامي امارت په هیواد کې د لوړو زده کړو د ظرفیت او کیفیت لوړولو ته ژمن دی. کوشش مو دا دی ډېر تمرکز به مو پر دې شي ځکه دغه بهر ته تګ د استادانو په یوه لحاظ که مهم دي چې هغه چارې د نویو پرمختګونو څخه استفاده وکړي، خو په بل لحاظ باندې د تګ و راتګ بهر ته ستونزې لري، مشکلات لري. نو ډېر تمرکز هم پر دې دی چې په داخل د هیواد کې موږ برنامې د ماستري او د دکتورا ده په زیاته کچه ایجاد کړو، همدغسې استادانو ته سهولتونه برابر کړو چې د دې یو ښکاره مثال دا دی چې د فیس مافیې راغله د ټولو استادانو. ښاغلی ندیم همداراز ټینګار کوي چې د هیواد د لوړو زده کړو د پیاوړتیا په موخه اسلامي امارت له خپلې بودیجې څخه د پوهنتونونو د استادانو د ظرفیت لوړونې برنامه هم پیل کړې ده. زموږ د استادانو چې څوک په دکتورا مصروف وي، په داخل د وطن کې او په ماسترۍ باندې مصروف وي، د فیس مشکل و هغه هم الحمدلله منظور سو چې فیس به ادا کېږي د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د خپلې بودیجې څخه. دلته خو د هر څه چې آماده سوي دي دا د محصل لپاره آماده سوي دي. که په استاد باندې سرمایه گذاري کېږي دا د محصل لپاره کېږي. نو که چیرې دا سرمایه گذاري داسې سالمه سرمایه گذاري او په خپل رشته کې په استاد باندې وسي، زه په دې باندې باور لرم چې انشاءالله ښه نتیجه ورکولی سي. تر دې وړاندې دغه وزارت چارواکو خبر ورکړی و چې په هیواد کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو لپاره برنامې لري.